زموږ چینل ته په خیر راغلی. ایلون ماسک دنیا کې له ټولو نه غټ نوم څوک دی چې دا به نه پیژني. ډېر خلک ورته پوهه وایي او ډېر خلک ورته لیونی وایي. د ده تعریف څه داسې دی. بیل ګیټس چې په خپل ژوند څومره پیسې ګټلې، ایلون ماسک هغومره پیسې صرف په یو کال کې وګټلې. د مخکې ورځو کې د ټویټر اخیستلو اعلان کړی و. د ټویټر ته وویل چې 50 میلیونه ډالر واخله او ټویټر ما ته راکړه. 50 میلیونه ډالر ډېرې پیسې دي. ایلون ماسک همیشه فیوچر ته ګوري. دی له نن نه 10 کاله مخکې سوچ کوي. د نن نه 10 کاله بعد د دنیا په غټو ښارونو کې آبادي دومره زیاته شي چې په روډ باندې به ټریفک کنټرولول ناممکن شي. د دې وجې نه د بورینګ کمپنۍ جوړه کړه چې روډونو لاندې به خلک وړي راوړي. راتلونکي به ګاډي د ځمکې په سر نه بلکې د ځمکې لاندې ځي راځي. راتلونکي خلک به ډېر زیات سمارټ شي. هر څوک به سمارټ ټکنالوژي استعمالوي او د دې وجې نه انټرنیټ هر چا ته رسولو لپاره ایلون ماسک سټارلینګ کمپنۍ جوړه کړه. په ټوله دنیا کې به د تیز انټرنیټ سهولت ورکوي. راتلونکي وخت به د روبوټ او ماشین وي. د دې کنټرولول به خاص مشکل وي. د دې خبرې په خاطر نیورالینګ جوړ کړ. دا داسې پروژه ده چې د انسان په دماغو کې لګول کیږي او د دې مدد سره به ماشینونه کنټرول کیږي. د دې نه علاوه سپیس ایکس او ټسلا چې د هیڅ تعارف محتاج نه دي، دا ټول د ایلون ماسک پروجیکټ دي چې په راتلونکي کې به خلک حیرانه کړي. ملګرو په نن ویډیو کې به د ایلون ماسک اته مشهوري تاسو سره شریکوو. اول فینانشل آی کیو. ایلون ماسک په خپلو ډیرو انټرویوانو کې ویلي دي چې پیسې ګټل غواړي نو خپله فینانشل آی کیو کې اضافه وکړي. ایلون ماسک وایي چې موږ سکول او کالج ته لیږي چې ډیګري واخلو، نوکري وکړو او نوکرۍ نه پیسې وګټو. مقصد پیسې ګټل دي. لیکن افسوس خبره ده چې په سکول او کالج کې یو مضمون هم د پیسو ګټلو نه ویلل کیږي. دغه وجه ده چې خلک د وخت سره نور هم غریب شي. که چېرته ملګرو تاسو مالدارېدل غواړئ نو د پیسو ګټلو تعلیم حاصل کړئ او د دې بهترینه طریقه د فینانشل کتابونه دي. ما د دنیا 15 بهترین کتابونه راغونډ کړل. خو له دې نه مې یو سیټ جوړ کړی او هر چاته دا ورکوم. زه غواړم چې هر څوک دا وګوري او فینانشل تعلیم ترې حاصل کړي او هر څوک مالدار شي. که تاسو په ژوند کې مالدار کېدل غواړئ نو دا کتابونه ضرور وګورئ. ایډوایس نمبر 2 کمپاونډینګ. ایلون ماسک دومره مشوره چې خلکو ته ډیره زیاته ورکوي کمپاونډینګ. خبره البرټ آینسټاین هم کړې وه چې په دنیا کې و عجوبې دي او اتم عجوبه کمپاونډینګ ده. څوک پرې پوه شي. ویل کېږي چې واړه شیان کله هم غټ ریزلټ نه ورکوي. که چېرې دا واړه شیان د یو وخت لپاره یو ځای شي نو بیا دا ډېر غټ ریزلټ ورکوي. او دا صرف په پیسو کې نه بلکې روزانه بنیاد سره یو ښه عادت خپلولو او د یو څه وخت لپاره داسې کولو سره ډېر غټ ریزلټ ورکوي. دریم نمبر ایډوایس دی ملټي سکلز. ملګرو ایلون ماسک وایي چې داسې وخت راغلی چې د یو سکل مطلب دا دی چې غریبۍ نه یو قدم وروسته یې. راتلونکي کې دنیا دومره په تیزۍ سره بدلیدونکې ده چې تاسو یې اندازه نشئ کولی. د دې وجې نه ملټي سکل او ملټي انکم سورس ډېر ضرور دي. ایلون ماسک وایي چې نن سبا ډېر خلک سکول او کالج ته ځي، نوکري کوي او په دې باندې ټول عمر تیر کړي او دا څه ژوند نه دی. زه دا نه وایم سکول ته مه ځئ، سکول ته لاړ شئ، ضرور لاړ شئ، خو د سکول سره سره سکل هم زده کوئ. ایډوایس نمبر 4 دی تھنک ټینک. ایلون ماسک وایي چې نن زه په کوم مقام باندې یم د دې شاته د ډېرو خلکو لاس دی او زما د ذهانت شاته نور هم خلک شامل دي. تاسو ځان ته په خپله ذهین نشي ویلی. تاسو شاوخوا بهترین خلک پکار دي چې تاسو ته بهترینه مشورې درکړي. مشکل وخت کې ستاسو مدد وکړي. که ته غواړې چې خلکو نه مخکې شې نو ستا شاوخوا داسې خلک پکار دي چې تا نه ډېر ذهین او تجربه کار وي. له دې وجې نه ملګرو تاسو خپل شاوخوا داسې خلک پیدا کړئ چې اول د اعتبار قابل وي او دوهم دا چې ستا په فیلډ کې ستا نه ډېر مهارت ولري. داسې خلکو سره سلا مشوره کوئ او په هغې ځان پوه کوئ یا یې تجربه کوئ. زم ایډوایس دی انټرپرینور جوړ شئ. انټرپرینور په اصل کې بزنسمین وي چې د ګټې او تاوان ذمہواري اخلي. دا بزنس جوړوي، مارکیټینګ کوي او هغه چلوي او بیا یې خرڅوي او ډېرې روپۍ ګټي. لپاره تاسو ته د بزنس پوهه پکار ده. که تاسو په نوکرۍ کې یې نو بیا هم انټرپرینور جوړېدای شئ. خپل بوس ته ورشئ او ورته ووایئ چې زه ستاسو کاروبار 10 چنده مخکې بوتلی شم، بدله کې به ماته څه راکوئ. خپل بوس سره کښېنئ او خبرې ورسره وکړئ. د کولګیټ کمپنۍ یو واقعه ډېره زیاته مشهوره ده. امپلای سی او ته وویل چې زه ستا سیل 15% زیاتوم، په بدله کې به څه راکړې. ډیل وشو. کمپنۍ ورته د لکونو روپو واده وکړه. امپلای ورته صرف دومره وویل چې د غاښونو دوايي مخکینی سوری لږ غټ کا، ستاسو خرڅ به هره میاشت 15% زیاتېږي. کمپنۍ عملی کړه او څو میاشتې وروسته واقعي په خرڅ کې 14% اضافه وشوه. له دې وجې نه د بزنس په باره کې ولولئ، زده کړئ، تجربه یې کړئ او مارکیټینګ په باره کې پوهه حاصل کړئ ځکه چې دا راتلونکی دور دی. شپږم نمبر ایډوایس دی ټیکنالوژي. ایلون ماسک وایي چې په کار کې ټیکنالوژي استعمال ضرور کوئ ځکه چې راتلونکی وخت به له ټیکنالوژي نه ډک وي. که نن تاسو آنلاین سټور خلاص کړئ نو په ټوله دنیا کې څیزونه خرڅولی شئ. د آنلاین زده کړو لپاره تاسو انټرنیټ نه په زراو
طریقې زده کولای شئ. د دې وجې نه ملګرو په خپل کار کې ټیکنالوژي استعمال ضرور کوئ. اووم نمبر ایډوایس دی ویژن. ایلون مسک وایي خپل کار کې همیشه اوچت سوچ ساتئ، کمزورې سوچ مه کوئ، همیشه ویژن های ساتئ. باید تاسو ته پته وي چې موږ سحر ولې پاسو، ساه ولې اخلو، کار ته ولې ځو. ایلون مسک وایي که چېرته ستاسو ویژن نه وي نو تاسو به اکشن څنګه واخلئ، په ژوند کې به مخکې څنګه لاړ شئ، غټه کارنامه به څنګه انجام کړئ. اتم نمبر ایډوایس دی پیشنس، صبر. ویلل کېږي چې د صبر میوه خوږه وي، ځکه چې څوک همیشه محنت کوي او صبر نه بایلي صرف دغه کسان کامیابیږي. خلک په څو میاشتو کې اربپتی جوړېدل غواړي او څو میاشتې محنت وکړي او داسې ونه شي نو بیا هغوی خپله حوصله بایلي. که چېرته تاسو په ژوند کې په رښتیا څه کول غواړئ نو 3 کاله نه واخله تر 5 کالو پورې به صبر کوئ او د خپل هدف حاصلولو کوشش کوئ او ورسره صبر کوئ نو تاسو به ضرور یو ورځ خپل هدف حاصلوئ. ملګرو دا دي هغه 8 مشورې چې ایلون مسک ټولې دنیا ته ورکړي په ژوند کې مخکې تلو لپاره. ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو مهرباني وکړئ لایک یې کړئ او چینل درسره سبسکرایب کړئ.